نه په میره دی نه په غر منظر دی، نه په میره دی نه په غر منظر دی، بس ماتوي چرته خپل سر منظر دی. چاته یې ویل چې شونډې ولې ورکړم، چاته یې ویل چې شونډې ولې ورکړم، دا په ټول کلي کې نهر منظر دی. کلکې زنځیر تمبو ته واچولو، کلکې زنځیر تمبو ته واچولو، راځه چې شرط کیدو بهر منظر دی، چې تا پسې به ستا کاله ته درشي ګلې نو دومره زورور منظر دی. وطنه ستا د محلونو منځ کې، وطنه ستا د محلونو منځ کې دغه چې پروت دی په صادر منظر دی. اوس یې ګریوان انتخابي نښه ده د لیونو د ښار رهبر منظر دی. اوس یې ګریوان انتخابي نښه ده د لیونو د ښار رهبر منظر دی. دا په کچه خوب کې چې ویرېدي قسم په خدای وکړه باور منظر دی. چې تا رټلی دی نو ورځ دې ښه وي، چې تا رټلی دی نو ورځ دې ښه وي، تا پورې څومره بختور منظر دی. دغه چې زیړ شو ستا د غم د لاسه نه مړې دا د مازیګر منظر دی. او هغه دی ستا کوڅه کې ځان قتلوي، ما درته نه وی چې منظر دی. السلام علیکم مینوالو، په پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم او ډېر زیات مینوال رانه دا ګیلې کوي چې زموږ نومونه پکې نه اخلي. دا کنجوستیا خو موږ نه کوو، موږ دا چینل افاقي دی، ستاسو په دم په قدم او ستاسو په مینه به چلي. بلکل به زه د ټولو مینوالو نومونه اخلم او ډېره مې اخیستي هم دي. زما ډېر زیات معزز مشر دی، ډېر زیات معزز مشر دی، ډېر قدر یې کوم او هغه خو چونکې ما شاګرد نه ګڼي، خو زه هغه ته استاد دویم. ناصر جمال صاحب زما په سکول کې دلته کې په های سکول کې پرنسپل هم دی، خلیقوال هم دی او پښتو سره ډېر بې کچه مینه لري. ناصر جمال صاحب تاسو ته دا ټول پروګرام ډالۍ کومه ستاسو په نوم باندې. د هغې سره سره په ناندرکو کلي کې حاجي ګل سید صاحب دی، ډېر ښه مینهوال دی، اکثر داسې غونډې منډې جوړوي د دې مینهوالو خو دا شاعران راغونډوي. او په دې علاقه کې که دا پروګرامونه روان دي نو د هغه په دم خم سره روان دي. ګل سید صاحب ته به هم دا پروګرام ډالۍ کوم. فضل زیب په مغلکو کلي کې، جهاد علي، وسیم ساده، د هغې نه علاوه ډېر ملګري دي، دا زما د علاقې دي او فرض دي را باندې چې د هغو نومونه واخلم هغو ته ډالۍ کړم. شمشاد علي شمشاد صاحب هم په دوکان کې اوس ناستي، ما ته به ګوري، هغه ته به هم دا پروګرام ډالۍ کړم. ډېره مننه جي، راځي به جي تاسو ټول نومونه به پکې راځي انشاءالله په نمبر او په لکه د نر پښتون چې خپل تپوس په جار نه کوم. استاد جي لکه د نر پښتون چې خپل تپوس په جار نه کوم، سر خو به خورمه چې حقدار یم او اظهار نه کوم. دا شرافت که بزدلي ده خو بس دا به منې، دا شرافت که بزدلي ده خو بس دا به منې، جانان خو پرېږده چې رقیب ته هم ازار نه کوم. تسبیح مې وشلولې دا د بخیلتوب نښه وه، تسبیح مې وشلولې دا د بخیلتوب نښه وه، په جار مې ووې چې زه دا مینه په شمار نه کوم. سر دی که زړه دی ما په دواړو کې تاوان کړی دی، سر دی که زړه دی ما په دواړو کې تاوان کړی دی. زه محبت کوم جانانه کاروبار نه کوم. او دې ځمکې دومره وینې څکلي چې اواز یې راکړو، دې ځمکې دومره وینې څکلي چې اواز یې راکړو. خپل غم کوئ زه اوس وربشې او جوار نه کوم. تنګ شوی یم خو جامې نه شلوم څوک وجنه منا، تنګ شوی یم خو جامې نه شلوم څوک وجنه منا. زه باچا خان یم ګزاره کوم ګزار نه کوم. او ما د دې وخت ملاله ولیده د بل په لاس کې، ما د دې وخت ملاله ولیده د بل په لاس کې. اوس به بل جنگ ته د ملالې انتظار نه کوم. او څومره شپې تېرې شوې او بې سوده بې مقصده په ما، څومره شپې تېرې شوې بې سوده بې مقصده په ما. ګوتې به مروړم چې په ښه کار کې تلوار نه کوم. د ترابان لښکرې ګرځي په رڼا ورپسې، د ترابان لښکرې ګرځي په رڼا ورپسې. بیا خو به زه بدري جمالې ته سینګار نه کوم. د ترابان لښکرې ګرځي په رڼا ورپسې، بیا خو به زه بدري جمالې ته سینګار نه کوم. منظره هر قطار کې مخکې یم خو پاتې یم، منظره هر قطار کې مخکې یم خو پاتې یم، چې زه حرص کوم خپل نصیب ته وار نه کوم. ډېره مننه مینهوالو، ډېره مننه چې اخري کلام تاسو سره شیر کوم، تاسو ته ډالۍ کوم. وایي زه ګناهګار په هغه کار شم چې ګناه یې نه وي. واصف همدرد صاحب
وایي زه ګناهګار په هغه کار شم چې ګناه یې نه وي، په هغه جرم پانسي کېږم چې سزا یې نه وي. او که خبرېدې نو د دیوال لاندې به ولې راتلم، که خبرېدې نو د دیوال لاندې به ولې راتلم. خو دلته داسې زلزلې دي چې درزا یې نه وي. او که باران غواړئ نو اسانه طریقه یې دا ده، داسې ماشوم ته دیکې ورکوئ چې بابا یې نه وي. که باران غواړئ نو اسانه طریقه یې دا ده، داسې ماشوم ته دیکې ورکوئ چې بابا یې نه وي. نه هر مزدوریم د بچو زیری په ما مه کوئ، نه هر مزدوریم د بچو زیری په ما مه کوئ. زه په هغه مبارکي اخلم چې سا یې نه وي. زه پکې مننه جي وایي نه هر مزدوریم د بچو زیری په ما مه کوئ. زه په هغه مبارکي اخلم چې سا یې نه وي. زه پکې مونځ کومه، زه پکې لږ ځان جوړوم، داسې جومات به چېرته نه وي چې ملا یې نه وي. زه پکې مونځ کومه، زه پکې لږ ځان جوړوم، داسې جومات به چېرته نه وي چې ملا یې نه وي. ما درته نه وي چې زه داسې تور وطن کې اوسم، ما درته نه وي چې زه داسې تور وطن کې اوسم چې اورکي دلته الوزي خو رڼا یې نه وي. او هلته چې هېڅ هم د چا کار نه وي نو مینه کوي، هلته چې هېڅ هم د چا کار نه وي نو مینه کوي. دلته ملا شي چې بیخي څه مشغوله یې نه وي. هسې د خولې خندا مې مه ګوره ته څه خبرې، هسې د خولې خندا مې مه ګوره ته څه خبرې. بعضې غمونه داسې هم شته چې ژړا یې نه وي. او داسې مجنون شو چې لیلا سره په څنګ کې ناست وي، داسې مجنون شو چې لیلا سره په څنګ کې ناست وي. زه خو مجنون هغه ته وایم چې لیلا یې نه وي. او زه په خپل ځان کې پښتو ګورم چې شته او که نه، زه په خپل ځان کې پښتو ګورم چې شته او که نه. ته پیغله وچېړه خو داسې چې لالا یې نه وي. او منظر یې خپو ته ټیټ شو بیا یې ورته لاس جوړه کړل، منظر یې خپو ته ټیټ شو بیا یې ورته لاس جوړه کړل. ما وی چې دا به هم څه چې دعا یې نه وي. ډېره مننه مینهوالو. تر بل پروګرامه درنه غواړم اجازت. انشاءالله په بل پروګرام کې به بیا تاسو ته حاضرېږو. تر هغې دمه زما مخامخ ناست سهیل ننګیال صاحب، آصف همدرد صاحب آصف او زما کیمرامین سلمان ته ورکړئ اجازت. ډېره مننه، په الله مو سپارم. السلام علیکم.